اختریز ځانګړی نندارتون. دا د افغان مېرمنو له لوري د کوچني اختر د رارسېدو په مناسبت جوړ سوی نندارتون دی چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو ډول ډول تولید سوي لاسي توکي پکې نندارې ته ایښودل سوي دي. په دغه تولید سوو توکو کې د افغان مېرمنو په لاسونو جوړې سوي افغاني جامې، زیورات، دستکولونه، بوټان، زعفران، اچار او همداراز ډیر نور توکي نندارې ته ایښودل سوي دي. د نندارتون جوړونکې رویا حافظي وایي چې موخه یې د اختر په شپو ورځو کې افغان مېرمنو ته د څه نه څه کاري زمینې برابرول و. اغلې حافظي وایي د رژیم بدلون د دې لامل سوی دی چې د افغان صنعتکاره مېرمنو کارونه یا په ټپه ودرېږي او یا هم ډیر محدود سي. اتاق تجارت و صنایع زنانه د افغان مېرمنو د صنعت او سوداګرۍ خونې دا دنده ده چې د مېرمنو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي او د هغوی اقتصادي او سوداګریزې چارې سمبال کړي. افغان صنعتکارې مېرمنې وایي چې د دوی کارونه له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې په تېرو 2 میاشتو کې په لکونو تاوان کړی دی. صنعتکاران یې همداراز له نوي حکومت څخه غواړي چې ښځینه صنعتکارانو ته کاري زمینې برابرې کړي او لاسنیوی یې وکړي څو هغه مېرمنې چې په تېرو 2 میاشتو کې زیانمنې سوي دي بیرته خپل کارونه په پښو ودروي. دغه صنعتکارانې وایي چې اقتصادي ناورین د دې لامل سوی دی چې د دوی کاروبارونه هم زیانمن سي. د افغان صنعتکارې حبیبي په وینا چې د اقتصادي ستونزو له کبله اوس د دوی کارونه نه داخلي بازار لري او نه هم بهرنی بازار سته. قبل از بسیار خوب بود. خیلی مخکې له دې وضعیت ډېر ښه و. موږ ډېر ښه خرڅلاو درلوده. موږ ډېر لوړ بیه توکي درلودل چې خرڅېدل به. اوس نو له دا 4 میاشتو راهیسې هیڅ فروشات نسته. زه خو درته وایم بعد له رژیم نه یعنې موږ تقریبا 2 میاشتې کور کې خو موږ د دې باندې یعنې رڼا نه ولیدلې داسې درته وایم. خو بعد له هغه نه له نیکه مرغه چې زموږ د سوداګریز خونو رئیسه رویا حافظي هغې ډېرې هلې ځلې وکړې. یعنې بعد له تحولات د موږ دا تقریبا یو شپږم وم نندارتون دی چې وړاندې کېږي او موږ رازور کې ګډون کوو. دا د افغان مېرمنو له لوري جوړ سوی نندارتون دی. دلته یې د افغان مېرمنو په لاس تولید سوي تولیدات نمایش ته ایښي دي. د رژیم تر بدلون وروسته د بازارونو له خرابېدو او همداراز د دوی د تولید سوو اجناسو د نه خرڅېدلو له امله شکایت لري. له نوي حکومت څخه یې دا غوښتنې دي چې دوی ته د کار زمینه برابره کړي او په ځانګړې توګه صنعتکارانو مېرمنو ته د کار زمینه برابر کړي تر څو دوی وکولی سي خپل تولیدات په کور دننه او له هېواد څخه بهر وپلوري. مریم هوتک، CMG، کابل.